سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسائلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد و انفاق فی سبیل الله تعالی. سورت تقسیم په څلورو حصو دی. اوله حصہ سل آیتونه په اوله حصہ کې هغه اوله مسله ذکر کوي اثبات التوحید. دویمه حصہ د آیت نمبر 1 تر 196 پوری په دویمه حصہ کې دویمه مسله ذکر کوي اثبات الرسالت. دریمه حصہ 253 پوری په دریمه حصہ کې جهاد فی سبیل الله تعالی. څلورمه حصہ 254 تر اخره په څلورمه حصہ کې انفاق فی سبیل الله تعالی ذکر کړي. اول حصہ چې سل آیتونه دي دا مزید تقسیم شوی دی په دریو بابونو. باب اول شل آیتونو، په اول باب کې بیان د فرق ثلاثه کم چې ما قبل صورت کې ذکر وو، اجمالاً دلته هغه مفصل ذکر کولو. دویم باب شروع شوی د آیت 20 نه، په دې کې هغه اصل مسله د دې ذکر کوي اثبات التوحید بالادله العقلیه 5 محضه. بیا ورپسې د 20 آیت کې اثبات الرسالت اور سره صداقت الکتاب، دلیل وحی او تحدی منکرین ہوتا. اور پسې څلوېښتم آیت کې تحدی او زجر او تخویف منکرین ہوتا. 15م کې کامل بشارت مومنان ہوتا. 26م کې دفع د اعتراض او ور سره حکمت ذکر کولو د امثال. 20م آیت کې بیان وکړو د فاسقانو. 28م آیت نه مونږه نعم اربعه شروع کړی دي. اول نعمت 28م کې کنتم امواتا فاحیاکم، نشو اشتم کړي کیف تکفرون بالله. دویم نعمت 29م کې خلق لكم ما فی الارض جميعا، ازمکه ټول منافع می تاسو له پیدا کړی دي کیف تکفرون بالله. بیا 13م آیت نه شپږ 13مه پوری دریم نعمتو قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا، ټولو فرښتو ته مونږ وی آدم ته سجده وکړي نو ټولو سجدې وکړي. نو ستاسو نیکمه معزز کو پر ټولو مخلوقاتو گویا کې تاسو له شرف او عزت درک، نو کیف تکفرون بالله. نو اوس نننی سبق کې دا څلورم نعمت دی فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. چې ستاسو په نکاح آدم علیه السلام باندې ما مهرباني کړي، گویا کې دا مې پتا سو مهرباني کړي دي. نو کیف تکفرون بالله، څنګه د الله دی اووالي نه انکار کوي. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. په دې آیت کریمه کې فتلقى دا عطف دی پرستو فازلهما باندې. فتلقى عطف پرستو فازلهما، نو چې کله شیطان او خو یول اغویلرا فتلقى الله پاک ورلا س کلمات ورک. نو دلتا
کلمات لستل دا د احباط نه رستو دی. مطلب الله پاک ورته حکم کړو د احباط چې کوشي د دې ځای نه د حبوط بیان کړو خو هغه رستو دی. نو کلمات لستل دا مخ کې دی، الله پاک هغه مخ کې ذکر کړی دی. فتلقا دا عطف په فازلهما باندې. فائدہ د دې دا ده چې لستل د احباط نه رستو شو سشي د دې کلمات او غستل او هغه لستل. کلمات لستل بیا یې کوس کړی دی او په دې باندې دلیل لګوري سورۃ الاعراف. سورۃ الاعراف وم نمبر سورت آیت درشتم سلی رشتم. وم نمبر سورت آیت نمبر دے درشتم او سلی رشتم. قال وی دوانو ربنا ظلمنا انفسنا ورب زمون ظلمنا انفسنا کمې کړې مونږ د پار د ځانونو خپلو وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا او کچرې ته بخنونه کې مونږ ته وترحمنا او ترحمونه کې په مونږ شو به مونږ تاوانیانو نه. نو دا کلمات دي چې دای لستلې دي. بیا پس دا غین الله پاک ورته وی قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو کوشي بعض استاز د پار د بعضو دشمنان بوي. نو دا سورۃ الاعراف نه ثابت شوه چې کلمات اول لستلی دي بیا دا غي نفس کوش شوی دي دنیا ته الله را لېږلې دي. او فتلقا نو واغستو آدم علیه السلام. فتلقا تلقا تلقی د لقانا مأخوذ دے. تلقی دا د لقانا مأخوذ دے. معنی د لقا صدا مخامخ کېدل. فتلقا تلقی د لقانا مأخوذ معنی مخامخ کېدل. او تلقی عرف عام کی دیتا مستمل دے. دیتا چې یو سیز د بل د طرف نه راځي او تی قبله اور فیام کی تلقی یا لقاست مستمل دے چې یو سیز د بل طرف نه راشي او تا قبول کی. نو دلته لفظ تلقا راوړې لقا زکا چې کلمات راغلي دي د جانب د الله نه او آدم علیه السلام هغه قبول کړي دی وجه دلته تلقا ویل دي. هغه کلمات ورته راغلي د جانب د الله نه نو هغه قبول کړي دی وجه دلته وی فتلقا نو قبول کو واغستو آدم علیه السلام. بل خبره دلته نه ثابت شو چې مراد دین وحی شو. فتلقا لفظ لقا دین مراد وحی شو او دا په قران کې راځي. اول وګورئ لک سورۃ النمل ویشتم سورت دے 27 نمبر سورت. لفظ لقا بمانی وحی. سورۃ النمل شپږم نمبر آیت وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنُ او یقینا خامخا در کولشی تا تا قرآن یعنی وحی کولشی تا تا دا قرآن. دلتم لفظ لقاء راوڑے مراد دا دین وحی دا. دلتم فتلقانا ثابت شوا چې دا وحی شوی دے آدم علیہ السلام تا. آدم علیہ السلام نوم راوڑو تخصیص هم چې دا په هوا کې نه بلکې آدم علیہ السلام ته یا دا هوا بی بی ته نه بلکې صرف آدم علیہ السلام ته وحی شوی. نو فتلقى آدم من ربه دا هم پدی باندې چې دا د رب د جانب نه راغلی دی. صفت د رب راوړې بیا ځکه الله پاک دا غي تربیت کولو دی وجه رب صفت راوړو. نو من ربه نم دا ثابت شوا چې دا وحی و.
د جانب د الله نه شوی په آدم علیه السلام. فتلقى نو واغستو آدم علیه السلام څه واغستو من ربه د رب خپلنا کلمات څه کلمې واغستې د الله پاک نه. کلمات څو وختي ما تاسو ته ذکر کو د سورۃ الاعراف آیت نمبر 30. قال او دوانو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. په اتفاق د تمام مفسرینو، په اجماع د ټولو مفسرینو، کلمات نه مراد د سورۃ الاعراف 30 آیت هغه کلمات دي. نو فتلقى آدم من ربه کلمات، نو واغستو آدم علیہ السلام د جانب در رب خپلنا کلمات. نو کلام دلته حذف ده. فکان یقولانی، فکان نو دا دوانه یقولانی چې ویل و دوانو دا جملې به بار بار ویل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دا جملې بدی بار بار ویلو. نو بیا ورپسې فرمای فتاب علی نو مهربانیو ک الله په دی آدم علیہ السلام چې کلمات لستو بار بار د آدم علیہ السلام ذهن کې خداو چیرې مانه ګناه شوه، حالانکه ما تاسو ته ذکر کړو ګناه ته نه دی شوه آدم علیہ السلام نه، هغه ګناه نه ده. لکه الله پاک په خپل داغه طرف نه عذرونه پیش کړي دي، نسیه هیر شوی وته آدم علیہ السلام نه هیرو بل قصد نو کړي د ګناه. سورۃ طه په مارو باسلو. خو بیا هم د آدم علیہ السلام زړه کې داو چرته الله مانه خفه شوی ني. الله پاک خداغه د زړه نه واقف او خبردار وਹੀ ورتو ک چې زه دغه کلمات وایا پدی بستا زړه تسلی شي. نار کله چې دا کلمات لستو فتاب علی نو مهربانی وکړه الله په د باندې. ور دیږي کې یو مسله فتاب علیه سره داونه علیها هوا ابیهم و پدی کې ربنا ظلمنا انفسنا تسنیه دا دوانو دا ویل. الله پاک ذکر صرف د آدم علیہ السلام کو فتاب علی نو مهربانی وکړه الله په دی آدم باندې. دا ولې ځکه چې دلته اصل بحث د آدم علیہ السلام روانو، نو ځکه صرف هغه ذکر کو، اصل بحث اصل موضوع هغه نو مهربانی رو ګرځول الله په آدم علیہ السلام مهربانی پیو کو. انه یقینا د الله هو التواب الرحیم، دا الله د التواب توبه قبلون کې، الرحیم مهربان. ګوره طریقه د توبه خی لکه الفاظ ورلور کو نو تواب دې ځکه ورته تواب وای. تواب ورته ولی وای ځکه طریقه د توبه ورته خو الفاظ ورلور کو دی وجه ورته تواب وای. الرحیم مهربان دې مهربانیم په کو په سبب د دې کلماتو زړی ورله تسلی کو. دا د الله مهربانی وا چې بعد از توبه د ګنا نه څوک بچ کین نو دایم مهربانی وي. آدم علیہ السلام د ګناونو نه بچ ساتلې دې په دنیا کې ښه. انه یقینا د الله هو التواب الرحیم، دا الله توبه قبلون کې مهربان دی. التواب توبه تاب یتوب معنا رجوع کول را ګرځیدل. توبه ته توبه زکوي چې پدې کې او تن رجوع کوي را ګرځي. خدا چې کله مخلوق د پاره مستمل وي، انس او جن د پاره مستمل وي، نو بیا د توبه معنا صدر را ګرځیدل. لکه منګ نه یو ګناه کیږي، به طور مثال منګه غیبت کو د خلکو بدرد ورپسې وایو په شیشه، او چې مونږ ته اندازو شي د قرآن او د سنت د پیغمبر نه چې دا سوره بد کار دی چې وروستو چا پسې بد وای خبرې کې، نو مونږ سو کو یا الله نن نه بعد ما دا توبه وکړه
او ما غیبت کول پری خود راو ګرځېدې د غیبت کولو نه، نو دا تا چې توبه وکړو مانه ته راو ګرځېدې د هغه عمل نه چې هغې په سبب ته هلاک کېدې، نو دې ته توبه وایي چې کله مخلوق د پاره مستعمل شي. خو دیزې کې هو التواب، الله د پاره توبه مستعمل دی، الله د پاره د توبې نسبت شوی دی. بیا به څه معنوي ځان پې پوه کوي. په سبب د ګناه کله کله د الله رحمت بند شي د یو تن نه، چې کله انسان ګناه کوي په دغه وخت کې د الله رحمت پې بندېږي. نو چې کله دی راوګرځي د ګناه نه رجوع کی، نو د الله رحمت هم واپس رجوع کی راوګرځي راشي په هغه باندې. نو دې ځکه التواب ویلې دی، د توبې نسبت الله ته کړی دی په دې بنیاد چې د الله رب کریم رحمت را واپس شوی دی په هغې باندې. نو انه یقینا د الله هو التواب، دا الله دی التواب. تواب صیغه راوړي د مبالغه، ډېر لوی توبه قبلونکی دی، ډېر لوی مهرباني کوونکی دی، دوره توبه قبلونکی چې بل څوک به داسې ونه مومي. دا واحد الله ذات دی. تواب صیغه د مبالغه یې راوړو، ډېر لوی توبه قبلونکی. تر دې که ستا ګناهونه آسمانونو ته ورسیږي چې ته یو ځل راوګرځې د ګناه نه، الله پاک ټول قبلوي درنه، ټول ګناهونه درله معاف کوي، هغه یو توبه درله قبلوي. دوره تواب دی. انه یقینا د الله هو التواب الرحیم، همدا الله دی توبه قبلونکی مهربان. الرحیم په وزن د فاعل ډېر لوی مهربان دی. هغه مهرباني تاسو ولیدو چې په آدم علیه السلام باندې وکړو، چې هغه په ټولو مخلوقاتو باندې عزت ورکو، هغه په ټولو مخلوقاتو باندې معزز کو. بیا آدم علیه السلام نه لغزش وشو د شیطان په لمسه، په سبب د هیري او په سبب د نه قصد کولو، نو لغزش ته وشو. نو الله پاک په بیا مهرباني کړی دی، کلمات ورکړي دی وجه چې داغه زړه تسلی نه و، چې داغه زړه په الله سره کی تسلی کی. الله په خپل مهرباني ډیری زیاتی کړی دی. نو ګوره سلورم نعمت ذکر کو، فتلقى آدم من ربه کلمات، چې الله پاک ورک آدم علیہ السلام ته څه کلمات، نو الله په بیا مهرباني کړي. الله داغه توبه قبول کړي، مهربان ذات دی. په دې آیت کې منګه د کلمات وضاحت خو کو چې د دې کلمات نه مراد څه دي. نو هغه قرآن کریم په خپل ذکر کړي سورۃ الاعراف د رښتم کې، او مفسرین په اجماع باندې چې دینه مراد د سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 دی. او یاد وساتئ په دې کې یو حدیث ذکر کوي اکثر خلق چې کلمات نه مراد څه شی دی. نو یو حدیث ذکر کړی دی د آدم علیه السلام په باره کې، او د تبلیغیانو نصاب د فضائل اعمال پاغي کې هم شته دی په باب ذکر کې. نو پاغي کې هم دا حدیث ذکر دی آدم علیه السلام ته ویسه نور کلمات ملو شوي دي. نو پاغي باندې لږ بحث شته، بیان شته. زه ان شاء الله هغه به آینده سبق کې وکړو، ترجمه هم بیا وکړو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.